السلام علیکم ملګرو. افغانستان او پاکستان چې کوم میچ افغانستان ټیم ډیر زبردست پرفارم شو کو په دغه بیټینګ کې، په بولینګ کې، په فیلډینګ کې د ابراهیم ځدران او د بابر اعظم په اړه سره ډیر مهم خبر شیر کوم. ویډیو خپل مو ګورئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو اول د افغانستان او د پاکستان میچ طرف ته. څومره چې پاکستان نیوز چینل دي، د بهر ملک نیوز چینل دي، د انډیا نیوز چینل دي، افغانستان د بیټینګ د افغانستان د لوبې ډیر زیات صفتونه کوي او یاره هغه وایي چې افغانستان هغه ټیم نه دی، پخوانی ټیم چې خلکو به په اسانۍ باندې میچونه ګټل. افغانستان ټیم اوس ډیر زیات سترانګ شوی دی. د هغې بیټینګ، د هغې بولینګ او سپیشلی د هغې سپین بولینګ چې دی هغه ډېر زیات مضبوط دی. بیټینګ کې پرون د رحمان الله ګربز ډېر زیات صفتونه وکړه چې ګربز ډېر بهترین بیټسمین دی. ورسره ابراهیم ځدران چې کوم سټارټ واغوستو، یو ډېر ښه سټارټ یې واغوستو. افغانستان دغه میچ په 8 وکټو سره په خپل نوم باندې وکړو. راځو ابراهیم ځدران طرف ته چې ابراهیم ځدران چې کوم د میچ اغوستی او په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، هغه میم د میچ ابراهیم ځدران هغه افغانانو په نوم د پاکستان نه افغانستان ته وړي، هغه افغانانو په نوم باندې کړی دی. نو یقینا چې ډېر ښه کار یې وکړو، ځکه چې دغه خلک هم بېوسه خلک دي، ډېر خلک غریبان هم شته دي، هغه غریبان به په څه وشي. راځو دویم نمبر باندې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري بابر اعظم په اړه سره ډېر هم خبر شیر کوم. بابر اعظم بیګا رحمان الله ګربز ته په ګفټ کې په ډالۍ کې خپل بیټ ورکړی دی، خپل بیټ یې ورته سپانسر کړی دی. نو دا هم یو ډېر ښه کار کړی دی. په دې سره د دواړو ملکونو ترمنځ مینه او محبت ډېرېږي، مینه محبت سره سیوا کېږي. پرون چې کوم میچ شو بابر اعظم ډېر بهترین کار کړی دی چې رحمان الله ګربز ته یې بیټ ورکړی دی. په دې سره دواړو ټیمونو ملکونو ترمنځ کوم نفرتونه چې دی ختمېږي. او پرون میچ کې ماشاءالله ډېر ښایسته تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. په 3 نمبر کې بابر اعظم ودرغی چې کله بابر اعظم بوټ د بوټانو هغه تارونه کولاو شوي نو محمد نبي ودرغی. نو ډېر یو ښایسته میچ شو د لوبغاړو ترمنځ. کومه داسې نفرت او کوم داسې بېمیني پکې نه ښکاره کېدل، د مینې محبت ډک میچ شو. ټول افغانستان ملت دې مبارک وي. پاکستان ټیم هم ښه لوبه کړې ده، پاکستان ټیم ته هم چا شته دی، افغانستان ټیم ته هم چا شته دی د ټاپ 4 کې د راتلو. دغه د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات چې تاسو سره مې شریک کړل، د ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ، زموږ دغه ویډیو لایک هم کړئ او د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.